هغه کشران دي چې د هغه بازار یې 15 ورځې بند کړی او دا د ټولو ورکزي دپاره خپل ځان دپاره یې نه و بند کړی. نقصان یې چاته کړی؟ دوکاندار خپل ځان دپاره ورکړی دی. خو دغو مشرانو طرف نه د هغه خبرې چې کومې وې دا وخویلې. سر جي دا کشرانو ته نه زده شکر دی. د هغه تاسې د هغه کوم مشران نه دي بوته د سر جي د هغه ډېر ښه روغدا دي او دا د لیفافې والا کار هم تاسې ته ډېر ښه روغدا دی. شکر د کشرانو کې لیفافې والا داسې څوک نشته چې هغه ته لیفافه ورکړي جیب جیږي بیا د عوام خپل عوام خرڅ کړي د عوام سودا وکړي. خبره بالکل صحیح دا شی دی ټیک ټاک. دغه ځای کې موږ جرګه کړې وه یو وړوکی غونې کاس پاسه نه راغله دي ځکه چې ټول دا ورکزی ورنه تویدی هغه درته ویلو چې 15 دن کې زه درته دغه سیګنل چې کوم دي دغه بخل کوم ټولو نو هغه واده مده هر یو شی ټول تس نس شو. کشر نري تس نس کړي هغه د مشرانو تس نس شو. نو ورباندې واده وشوه نه څه وشو. وروره ټیک ټاک درته خبره کوم که د علاقې غم یې در سره علاقه یې څه جوړه کوم ټیک ټاک شي ټولو نه مخکې دا چارج څه کوم دي دا ما په دې بازار کې بند کړي وو. دا خلک ګواه دي دي ځکه ما 1,60,000 روپۍ جرمنه هغو کسانو نه اخیسته څوک چا ورکړي چارج خرڅول. تا دغه ځای کې جرګه جوړه کړه تا چارج وایي چې کوم دي دا کله وکړو. بیا هغه نه بعد د مو ډي اس پي عمر زمان ټول به ناست وو. ای سی ډي سي دو ته ما درخواست ورکړه چې دا چارج څه کوم دي د ما په بازار کې خرڅېږي د ما واس نشته ما سره کوم علاقه ده نه ودی ته دې په خلاف باندې هغه وکړه اکشن واخله. ډي اس پي زه مو غوښتم د کوم چارج خو د ایس والا ډیلرانو هغه یې مو غوښتو. حکومت ما ته په جواب کې دا ویلو چې ټولو ایجنسیانو ته وزیرستان ته غیر کسټم ګاډي کولاو دي او درې والا ته اسلحه کولاو ده. تا اورکزي دپاره حکومت پالیسي کې چارج کولاو کړي. بای جان حکومت د دې شي هغه نه کوي. تا مشر په خپله دندې حمایتي یې یا چې زه د 400 میلې کولاو کړم او ایس کوم ځای کې چې چارج خرڅېږي ایس هغه سره تړلی شی ایس هم هغه سره بای جان دا هغه څه کوم دي د بازار کمیټي او په کام کشر باندې دا خبرې څه کومې دا مه ورته په غلطیانې څه کومې دا ټولې تا کې په مشرانو کې دي په ایم ان اے کې دي په ایم پی اے کې دي په ډي سي کې دي. تا مشر ته تا ډي سي دوه متې داسې راغله ته یې غوښتی ته ورسره میلاو شوی چې د ما د علاقې څخه له ته د پټوان څه شي ته وباسې دي هغه نه هسپتال نه آیا ته راغلې تا پټوان وغلو تا هسپتال کې څه محسوس کو هسپتال آیا ټیک ټاک دی که د هسپتال خراب دی تباه دی هسپتال تباه دی بس پټوان یې وغلو شهري کړو کیسه ټیک ټاک دی مخکې یې رپورټ ورکړه هلته خو ډېر ښکلی هسپتال دی ماشاءالله ډېر ښایسته ایجوکیټډ ډاکټران ناست دي علاج ښه ټیک ټاک کېږي او ډیلیوري کیس وي هغه بیا په غرض دا مهرباني وکړه کام کشر د بازار کمیټي دا هېڅ کله مه ترګېټ کوه. بازار کمیټي چې کومه هغه ریټونو میټونو سره د څه خاص کار شته هم نه هغه دپاره د پاسه انتظامیه ناسته دی دا کار د انتظامیه دی. ما څه کار دی چې زه چاته ورڅم څه ریټ دی څه حساب دی څه کتاب دی په دې باندې پوهېږي او بیا د هغه خبره زه فخر سره کوم چې د غلجو بازار کوم قانون دی غلجو بازار کې کومه نرخنامه دی په غلجو بازار کې کوم څه دي هغه په یوه ځای کې هم نشته. دې ځای کې هر یو شی مفت دی. مفت په دې چې دوکاندار ته ورشي چپل وړی ورته یې چې دا ولیکه سبزي وړی دا ولیکه دغه وړی دا ولیکه په دې باندې پوهېږې ټول بازار خو تا وړی پرشان د کړی بازار کې پاتې څه شی بازار کمیټي کام کشر کې څه کله ما ترګېټ ملک صاحب زه تاسو یوه خبره کوم ګوره ما پولیو بند کړي وو دې ځای کې که نه 8 ورځې پولیو بند ته مشر راغلی ما ته سوالونه درې شروع کړو ما باندې دا پولیو کولاو په دې باندې پوهېږې بل متې دې ځای کې چې کومه جرګه وه تا مشر تباه کړې ټیک ټاک کار سره ودرېږي دا شی خپلو مفادو دپاره جرګې مه جوړوه چې دې ځای کې ته وخېږې او تا ایم پي اے ایم ان اے وپېژني تقریر وکړې ډي سي دې وپېژني بیا دغه غوړي یوه لیفافه درته دا کړي چې پوه نه شي هر شی خرڅ کړي. وروره دا هېڅ کله در سره نه منم په لرې سره ودرېږه او چې بیا خبره بالکل صحیح ده ځکه تاسو مدوره بیا د بازار کمیټي او کم کشر ته ترکیب کوي دا خبرې زه در سره هېڅ کله نه منم. شور راڅه نه کېږي شور ما کوي